روژه ماتې د عبادت په نیت باندې کوئ او که نه؟ څنګه که راشو مالټې به راباندې خورې که نه؟ مازدیګره پورې مې الله پاک 2 لکه حلالې د 2000 په بدل کې 2 لکه حلالې افغانۍ ګټه راکړه او ډېر په تکلیف او ذلیله وخت هم تېر کړی او بیا مې همغه ځای کې چې ماشوم وم ولې دې وکړه چې مونږ سختې روژې په ځوانۍ کې ونیولې اوس بوډای؟ قدرمنو خوږو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ ښه راغلاست څنګ ته مې قدرمن ځوان ولاړ دی دا هغه ځوان دی چې د هیواد لپاره یې له پخوا ویاړونه راوړي په اصطلاح هغه وخت کې به موږ کرکټ پیژنده هم نه خو دوی په کرکټ کې لوبېدل د افغانستان دپاره د کرکټ بنیاد همدوی ایښی و هغه نو حاجي صاحب کریم صادق د افغانستان ملي ټیم پخوانی کپتان او تکړه لوبغاړی ستړی مه شئ ښه راغلاست په خپرونه کې قربان جار ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسیږئ حاجي صاحب محترم څنګه یې الله نه راضي اوسه شکر دی ته خپله ښه یې ملګري دوستان به ښه یې الحمدلله خوشحاله اوسیږئ روژه مبارکه څنګه تېرېږي نو الحمدلله د نورو روژو په پرتله بس موږ خوشبخته یو موږ سختې روزې ټولې په ځوانۍ کې ونیولې او اوس ښایسته موسم ده ورځې هم لنډې دي او د پسرلي تازه هوا ده خوند یې اخلو دومره سختې نه دي یادونه دې وکړه چې موږ سختې روژې په ځوانۍ کې ونیولې اوس بوډای لکه مثال راتلونکي 25 کاله روزه چې ده ډېره ښایسته سیزن کې ده نو که نن بوډا نه یو کېدای شي 19 کاله وروسته خو د کټګرۍ کې شامل شو نه خیر زړه خوشحاله ساته زر نه بوډا کېږي صحیح ده نه الحمدلله اوس هم ټولو ځوانانو نه به الله پاک ډېر استعداد او ډېر قوت راکړي ورزشکاره خلک چې دي اکثره چې دی ځوان پاتې کېږي که نه ټوکې ټکالې مې سره وکړې په دې هیله چې خفه نه شي دا چې د یو ویاړ او افتخار دا کړی چې دغه ځمکه تا کرلې ده هیواد دې سمسور کړی او په اصطلاح خلکو ته تاسو ته هم ګټه پکې رسېږي بله خبره دا چې تاسو د هر روژې مبارکې میاشت کې تاسو هیوادوال دپاره په اصطلاح ماښامیه برابروئ د دې په تړاو به څو ځینې پوښتنې درنه وکړم لومړۍ پوښتنه دا چې دغه نیت مو له کومه وخته وکړه چې تاسو د هیوادوال دپاره روژه ماتې برابر کړئ نو لا چې رښتیا درته ووایم که نه ما ماشومتوب ټول په مهاجرت کې تېر شوی او ډېر په تکلیف او ذلیله وخت هم تېر کړی او بیا مې همغه ځای کې چې ماشوم وم چې انشاءالله د افغانستان به م انشاءالله چې ما په وس کې چې شی هغه به دې دریغ نه کوم ما په وس کې دا ده چې زه دې وطن سره مینه ولرم نور که مې وس پیدا شي بیا به وخت سره ثابته کړم مینه مې دا ده چې خارج کې مې ټوله نړۍ 15 براعظمو ته سفر وکړه ښایسته امکانات سهولتونه ښه غټ غټ معاشات زه کرکټ کې کوچ هم یم ډېر غټ لیول 3 خلک راته ضرورت لري نو بیا هم راغلی
هغه ملکونه مې پرېښوده د خپلې خاورې سره مې مینه ده او په همدغه مینه کې مې کرکټ هم وکړو باغ مې هم جوړ کړو او خیریه ټولنه مې دلته یو شفاخانه ده هلته چې زه کله لاړ سم نو ډېر لرې 4-5 ولایتونو خلک راغلي مریضان یې راوړي یې باندې د ګولۍ روپۍ نه لري شربت روپۍ نه لري پچکاري روپۍ نه لري نو ډوډۍ به په څه شي خوري او بیا روژه یې نو بیا الله موږ نه پوښتنه نه کوي نو بس هغې په خاطر باندې الله دې ما تاجرونه راکړي د ما ملګري را سره دي ډېر تکړه هغوی وایي چې دا کار به نور هم زیاتوو هر کال په پرتله پکې موږ زیاتوالی راولو او انشاءالله که دې ما دا باغ ورسېده زړه مې ده چې انشاءالله 100 دیګه پاخه کړم او دغه هغه ټول افغانستان ته انتقال کړم. بالکل حاجي صاحب مننه. دغه ماښامې په څومره تعداد خلکو دپاره تاسو ترتیب کړی څومره خلک په دغه ماښامي کې ګډون کوي؟ زه خو داسې ده چې دروغجن به راشم روژه ده خو د برکت چې دا الله پکې هر څه شي کې اچوي بالکل که تا ته معاش لږ مې او الله پکې برکت واچو هغه له ډېرو غټو معاشاتو نه غټه ده نو موږ یې تیارو 800 کسانو ته او الله تعالی یې رسي 200 پورې 300 پورې روزه تیار برکت دی برکت اچي کله مو داسې فکر کړی دی چې له دغه کار څخه ستومانه شوي یاست او دغه کار پای ته ورسوئ؟ د دنیا واحد همدغه کار ده چې څومره پکې ستومانه شي بیا چې لږ ته وغورځېږې هر سړی درنه لاس واخلي نن سبا حالات هم داسې دي خو بیا د الله پاک یو الهي مرسته راځي ما ته هغه ښکاري چې دا ما ته د دې په عوض کې الله بدله راکړه بېرته مې راجګ کړي خوشحاله مې کړي بس بیا ډېر زیات نور هم خوشحاله شم د الله له خدایي نه ډېره مننه وکړم ډېر لوی خدای راکړه. یو ځوان په حیث باندې نورو ځوانانو له څه وایي څومره ځوانان دې تشویقوي چې دغسې خیریه کارونه مخته یوسي؟ هدف مې همدا ده چې خلکو ته یو سوچ ورکو یو فکر ورکو دغسې داسې خلک شته دي چې داسې د ورځې سلسل دیګې پاخه کې افغانستان کې ورکړي خو زړه نشته اخلاص نشته زړه پیدا که تا ته د عمل چا درکړی الله. زه یو مثال در کومه ترکیه کې یو تجارو 100 بلډینګ یو او زلزله راغله دا ټول په ځمکه باندې چیت پیت راوغورځېدل او 4 ساعته وروسته وږی شه او د سوال ډوډۍ ته یې لاس ونیو الله یې بیا سړي نه داسې اخلي نو زړه په کار ده او د صدقې باندې مال بیخي کمیږي نه د ما تجربه زیاتېږي 10 روپۍ دې ورکړې د یوې په بدله کې الله 100 روپۍ تا ته زیاتې درکوي. ما داسې یو ورځ کړي یو ملګري راته ویلې وای صادق صاحب تبلیغ ته ځمه که نه 10 ورځو له او کومک را سره وکړه تا ته به الله اجر درکړي را سره لاړ شه ما په جب کې بټوه کې هغه وخت سره 2000 افغانۍ وي نورې نه وي ځان مې بې خرچه کړه 2000 مې ټولې درته ورکړې ښار ته چې ووتم یو ټلیفون راغی و یو کار ده او کار داسې هغه تبلیغي راله رښتیا دعا وکړه وایي زه الله دې په یو په بدله کې 100 روپۍ درکړي او په مازدیګره پورې مې الله پاک 2 لکه حلالې د 2000 په بدل کې 2 لکه حلالې افغانۍ ګټه راکړه نو هر ورځ مې چې داسې کار کړی ده د دې دپاره درته وایم چې تجاران مې ګوري زړونه غټ کوي افغانستان کې 80% خلک په 3 ورځو کې چې یو ورځ پېشلمۍ وکړي شکر وباسي او قسم په خدای چې ډېر زیات ښایسته ورځې را روانې دي اختر چې د یو انسان یو غریب کورنۍ په مخ هم خوشحالي راوسته تاسو ته به الله په قبر کې هم خوشحالي درکړي او جنت کې به هم درکړي. او حاجي صاحب دغه روژه ماتې د عبادت په نیت باندې کوئ او که نه د ټولنې د یووالي په خاطر هم دا کار کوئ؟ نه اول خو د عبادت په نیت کومه دنیا هر یو کار چې کومه تا سره چې د اخلاق هم کومه د ستړیمزي او مرکه هم کومه الله دې ما ته اجرونه راکړي نور خو څه ګټه نشته خلک به مو ګوري اجر سره باید هغې دنیا ته لاړ سو او دا منځ کې چې دا دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل په لار تېرېده یو صحابي کړکۍ جوړوله دا کړکۍ دی چې لپاره دا جوړی هغه ورته ویلي چې هوا به ترې راځي وایي که تا ویلي چې دې نه د اذان اواز راځي هوا به مفتو کې راتله نو مونږ یې د اجر دپاره کوو دا نور شیان چې دي د الله پاک مفتو کې راکوي. او بل دغه ترتیب آخري پوښتنې په شکل باندې چې تاسو دغه ماښامې هر ماښام تاسو ترتیبوئ دغه چمتووالی تاسو څنګه برابروئ په اصطلاح که لږ کم شي که نه نو هغې دپاره کوم ترتیب به شته که نشته؟ مونږ بالکل ګورو کله هلته په شفاخانه کې مریضانو تعداد زیات دي هلته سفارتونه هم دي کونسلګریانې دي هلته چا ویزې لګوي یا چا نه نو خلک را باندې بیا را زیات سي نو بس بیا مونږ ورسره په اضافېږو بیا دلته اډر ورکوو چې زیات یې که نه نو مونږ دیګي شپږو دانې لرو نو بس د ورځې 2 بوجې وریجې پخوو 3 نیم دیګې کېږي او 2 نیم منه غوښه پخوو 100 کیلو په اندازه باندې
هغې سره لوګان هم اچو مننه. او قورمه ده دې وخت کې چې قورمه خورې او غریبه مې ډېر خوند لري که نه بالکل بس په زر په قدر خو هغه ځای هغه کېږي که نه ډېر مننه خوشحاله اوسئ او بل حاجي صاحب که نه دغه تاسو دغه باغ مالټې به مې انشاءالله رسېږي که نه بیا به هم دلته راځو څنګه که راشو مالټې به راباندې خورې که نه زه ډېر سخي سړی یم یاره زه پیسو زه یوه روپۍ سرمایه هم اوس نه لرم سبا باندې زه باور هم نه لرم زه به دې دنیا کې ژوندی یم که به نه یم ژوندی او الحمدلله دې کې ما 30% روپۍ چې دي صرف د دې غریبو ته دې باسلې دي د خپلې خیریه ټولنې لپاره او دا 20% چې دي ته کې به برکت یې له خیره ما مخکې د برکت خبر وکړه دا ونه غټېږي دا 10,000 پورې بوټی ده نو داسې هر یوه غټېږي 50 10 شل منه مالټه نیسي او داسې به پکې ګرځې چاکو به زه ځان سره ملګري راولم داسې ملګري راوله چې خوره یې له خیره سره او بل دا یو باغ نه ده دا څومره باغونه چې دي موږ اتحادیه ده انشاءالله دې ټولو ته به راځئ انشاءالله تاسو خدمت کور ودان خوشحاله اوسئ بالکل زمونږ هغه په اصطلاح مسلک کار دا دی چې د دې تصویر تر خلکو ورسوو او ستاسو کار دا دی چې خلک پکې وپالئ